بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د سترګو دید کمیدل یا ړوندېدل په خوب کې څه تعبیر لري د دې تاسو ته بیان کوم. په خوب کې چې کله انسان خپل ځان وګوري یا بل څوک سترګې کار نه کوي، سترګې یا نظر یې ضعیف شوي، نو دا هغه وخت تعبیر لري چې کله ته وګورې یو کس یا خپل ځان چې هغه په بازار کې وي او داسې ځای کې چې هلته ګناهونه کیږي او دی هلته سترګې کار نه کوي، خپل ځان وګورې چې سترګې دې کار نه کوي یا ړوند دی، نو دا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کیږي چې ته د حرامو نه د ګناهونو نه ځان ساتي او د خلکو د عیبونو نه ته ځان ساتي، او دا ښه تعبیر لري ستا په حصه کې. او بیا په هغه صورت کې هم ښه تعبیر لري چې کله ته خوب کې وګورې مال، زیات مال یا دنیایي نعمتونه، یا داسې ډېر غټ مالدار کس او هغه سترګې صحیح ستا کار نه کوي، هغه تا ته صحیح نه ښکاري. په دې باندې تعبیر کېږي چې خلکو نه تمه نه کوې، ته استغنا لرې، یا که بل څوک په دې حالت کې وګورې نو په دې صورتونو کې دا بیا ښه تعبیر لري. او په درېیم صورت کې هغه وخت خوب وګورې چې ته سترګې دې ضعیف وي او ته بینا شوې یې، سترګې دې ښه شوي یي بیرته په خوب کې، نو دا بیا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې که څه مرض لرې، څه مشکل وي، نو هغه په شفا باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته شفا درکړي. یو غټ مشکل کې چې ته ګیرې او یو مسله چې هغه تا ته معلوم نه ده، یو تصمیم نشي نیولی، هغه مسایل حل کېږي، مرض وي، څه مسله وي، هغه حل کېږي، فهم او بصیرت نصیب کوي په یو کار، په یو مسله باندې. او په نورو صورتونو کې بیا ښه تعبیر نه لري. یو صورت پکې دا ده چې کله ته په خوب کې وګورې چې ته روان یې، یو وار سترګې دې ړندې شي یا ضعیف شي ډېر، او سمه لاره ده او تا ته نه ښکاري، نو دا په ګمراهي باندې تعبیر کېږي چې ته دیني مسایلو کې ته ګمراه شوی او معاملات د زندګي کې ته په حق په لاره نه یې روان او د باطل تابعداري کوي، بیا دا ښه تعبیر نه لري. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې کله ته په خوب کې وګورې چې یو وار ته ړوند شوې او علت بیخي نه و معلوم، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا قرآن کریم یو څه حصه یاد کړي وي او هغه دې بیرته هیر کړي وي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې تا ته یو مسله کې یو عالم یا یو چا، یو بل کورنۍ کس، یو نصیحت کوونکی کس تا ته یو مسله کې حق خبره کړې وي چې دغه دغسې وکړه، او تا دغه تابعداري نه یې کړی، هغه حق خبره تا نه یې منلی او تا انکار کړی وي چې نیک ومه داسې شریعت تا ته بیان شوي، یو حکم اسلامي تا ته بیان شوي او هغه باندې ته عمل نه کوې. په دې صورت کې هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په دې کار کې غلطي، او یا د قرآن کریم دې یاد کړی ده. یعنې دا دوه معنا مې وکړه، یو لفظي معنا د قرآن کریم الفاظ هېرول، او بل د قرآن کریم هغه احکام هېرول یا هغه باندې عمل نه کول. دا دواړو باندې تعبیر کېږي چې کله ته یو دم ګورې چې ړوندېږي. او په مالي مشکلاتو باندې هم تعبیر کېږي چې کله ته ځان وګورې ته ړوند دی او سترګې دې کار نه کوي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې مالي مشکلات لرې، ته حرام حلال ته نه ګورې یا د خلکو حق خورې. په محتاجېدلو باندې هم تعبیر کېږي ځکه یو ړوند انسان هغه یوازې نشي تللی، هغه امسا ته ضرورت لري، یو بل کس ته ضرورت لري. نو چې کله تا ځان ولیدې چې ته ړوند دی او همداسې حق حیران ولاړې، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته محتاجېږې، محتاجي در باندې راځي، نو لږ احتیاط وکړه، لاس دې ونیسه. او بیا چې کله یو ماشوم کس، نابالغ انسان هغه په خوب کې وګوري چې ړوند شوي، کموالی د طالع یا کموالی د رزق و روزي او د ژوند سختي باندې هم تعبیرېدلی شي. چې کله د یو ماشوم په باره کې څوک خوب وګوري، یا خوب دې ولیدي چې ستا زوی یا ستا لور یا بل کس هغه خوب کې دې ولیدي چې هغه ړوند شوي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه بېچاره کېدای شي یو کم طالع کس وي، نو لږ توجه ته ضرورت لري. دې باره کې یو خوب هم شته، یو کس لیکلی ده، وایي خوب کې د سترګو دید مې کم شوي وي، هر څه راته جر جر ښکاري، څو ځلې مې وایي دا خوب کتلی ده. نو دا څه دا خوب تا ته تکرار شوی ده. علما وایي د تعبیر علما چې کله په خوب کې یو مسله تکراریږي، یو خوب په عین موضوع څو ځلې کتل کېږي، د دې معنا دا ده چې یو مهمه مسله ده او الله تعالی غواړي ستا تنبیه کړي، تا متوجه کړي. نو د دې خوب نه، د تکرار د خوب نه او د خلاصوالي د خوب نه دا معلومیږي چې ستا ته هر څه جر جر ښکاري، چې ته شکي او ته کله کله یو حق خبره ته نشي منلی، او تا ته د وسواسو په ذریعه باندې یا د ډېر تشویش په ذریعه باندې یا د لالچ په ذریعه باندې، دنیا لالچ او دنیا تمه، دې په ذریعه باندې، دې په واسطه باندې، په دې سبب باندې تا ته حق خبره صحیح نه ښکاري
او ته شکي کیږي او ته په مسایلو کې ډېر شکونه کوي او دا تا ته ښه نه دی. نو ما تا ته خو دا مکمل تعبیر بیان کړ چې په کوم صورتونو کې ښه تعبیر لري او کوم صورتونو کې ښه تعبیر نه لري. چون ستا خوب اجمال له تفصیل نشته، نو خپل نور د دې تعبیر نه خپل عکس کولی شي. که کوم ځای کې دې سوال و وضاحت دې غوښته، نو همدې ویډیو لاندې چې کمنټو کې بیخي ښه راځي چې یو بل کس هم دې استفاده کولی شي، یو بل کس هم وضاحت کېږي. او که دلته د یو کمنټ حق کېږي در باندې زما چې یو کمنټ وکړي، او که واتساپ کې هلته څه خبره وي خاص او څه نه غواړي څوک پرې پوه شي، نو هلته واتساپ کې هم مانه پوښتنه کولی شي. او د یوټیوب خوبي دا ده چې یوټیوب کې اکثر کسانو ته نه ښکاري. فیسبوک غوندې نه ده یوټیوب. فیسبوک کې مکمل انسان افشا کېږي، هر چا ته خبر ورکول کېږي، ملګرو ته دې چې فلاني دا شی لایک کړه، دا شی شیر کړه، دې شي کې کمنټ وکړه، دې شي کې تک شو، او فلاني وخت آنلاین و. دا ټول شیان په فیسبوک کې کېږي. په یوټیوب کې دا شی نشته. یوټیوب څه ده؟ دا بهترین یو شبکه ده، اجتماعي شبکه ده چې هغه شر پکې کم ده. ته پکې کولی شې چې اعلانونه د اعلانات سره دي ټول شیان کنټرول کړي، چې کوم شیان ستا مخې ته راشي. نو دلته انشاءالله که تاسو کمنټ کوئ خپل خوب اته په کمنټ کې لیکئ، نو تاسو چاته نه ښکاري. نومونه هم صرف هغه د ایمیل کې چې کوم شی لیکلی وي هماغه شی راځي، هغه اصلي نوم هم ستاسو نه راځي. ایمیل هم چې به کوم دغه وي هغه شی راځي. او که وغواړئ چې ایمیل هم چاته ښکاره نه شي، ایمیل هم چاته نه ښکاري، نو صرف د چینل په شکل باندې تاسو خلکو ته ښکارئ او یو هندل څه ورته وایي یا یو مخفف لفظ، یو څو لفظونه د هغه ځان ته انتخابوئ. نو یوټیوب په دې حساب ښه ده. دلته تاسو کولی شئ کمنټ کې په خپل خوبونه ولیکئ او کمنټ کې سوالونه مو کوئ. نو دلته انشاءالله تاسو ته څه مشکل نه پیدا کېږي او ستاسو رازونه نه افشا کېږي. نو دا د خوبونو تعبیر څه ما تاسو ته بیان کړ، د سترګو روندوالی یا د نظر کمیدل په خوب کې. الله تعالی دې وکړي خپل خوب تعبیر ته واورئ او مطمئن شئ. او که خوب هم ګورئ تاسو خوب هم کتلی وي، نو واتساپ نمبر زما ده، همدې چینل کې هغه کې ماته لیږلی شئ، همدلته کمنټ کې لیکلی شئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.